د افغانستان لپاره د صنعت نوې دروازه د دونګ شرکت لخوا د موټرو په برخه کې 50 میلیونه ډالره پانګونه. افغانستان د صنعتي او اقتصادي بدلون په یو نوي پړاو کې ګام اخلي. په داسې حال کې چې هیواد له ګڼو ننګونو سره مخ اوس د صنعت او تولید په څیر مهمو برخو کې د امید څرکونه لیدل کیږي. له دې بدلونونو څخه یو هم د موټرو تولید په برخه کې د یو لوی بهرني شرکت راتګ دی چې د افغانستان راتلونکی اقتصاد بدلولی سي. د مهمو اقتصادي تحلیلونو او خبرونو د تعقیب لپاره همدا اوس د اوروج نشراتي ادارې چینل سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د چین د دونګ شرکت د سترې پروژې پیل. د چین د دونګ ادي موټرز شرکت اعلان کړی چې په پام کې لري په راتلونکو 3.5 کلونو کې د افغانستان د موټرو تولید په برخه کې 50 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. دا پروژه په 4 پړاوونو کې پیلیږي او په کال کې د 2000 موټرو د تولید ظرفیت به ولري. د دې شرکت په محصولاتو کې تیز رفتار موټرونه، بار وړونکي موټرونه، امبولانسونه او بسونه شامل دي او ټاکل سوي ده چې د افغان مشتریانو په واکي په قسطونو ورکړل سي. دا نوښت کولی سي د خلکو د باکیفیته نقلیه وسایلو ته لاسرسی زیات کړي او د دویم لاس موټرو په وارداتو باندې د انحصار په کمولو کې مرسته وکړي. په هغه لیدنه کې چې د صنعت او سوداګري وزارت معین مولوي احمد الله زاهد او د دونګ شرکت استازو ترمنځ وسو، د اسلامي امارت لخوا د دې پروژې د بشپړ ملاتړ ټینګار وسو. د اوروج نشراتي اداره د دې پرمختګونو د پوښښ ترڅنګ تاسو هره ورځ د افغانستان د وروستي اقتصادي او صنعتي خبرونو څخه خبروي. زموږ سره اوسئ او زموږ چینل مه هیروئ. اقتصادي رول او د کارموندنې ظرفیت د دې پروژې په پیل سره اټکل کېږي چې د 500 څخه تر 200 تنو لپاره به په مستقیم ډول دنده رامنځته سي. اقتصادي کارپوهان دا پروژه د بیکارۍ سره د مبارزې او د هیواد د اقتصادي پراختیا په لاره کې یو اغیزمن ګام بولي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالنصیر رښتیار په هیواد کې د اوسپنو او فولادو د 42 فعالو فابریکو شتون ته په اشارې سره ټینګار کوي چې افغانستان د موټرو د پرزو د تولید او مونتاژ لپاره لازم ظرفیتونه لري. هغه زیاته کړه چې کورني تولید نه یوازې لګښتونه کموي بلکې د ملي صنعت پیاوړتیا او د زړو وارداتي موټرو له امله رامنځته کیدونکې چاپیریالي ککړتیا په کمولو کې به هم مرسته وکړي. په افغانستان کې د دونګ شرکت پانګونه یوازې یو اقتصادي پروژه نه ده بلکې په هیواد کې په کورنیو ظرفیتونو او موجود امنیت باندې د بهرنیو پانګوالو د مخ په زیاتېدونکي باور څرګندونه هم کوي. که دا پروژه په بریالیتوب سره پلي سي نو دا به افغانستان ته د نورو نړیوالو شرکتونو د راتګ لپاره هم زمینه برابره کړي. د دې پروژو د بهیر او د نورو اقتصادي او صنعتي تحلیلونو د تعقیب لپاره همدا اوس د اوروج نشراتي ادارې یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تل د هیواد له مهمو پرمختګونو څخه خبر سئ. په ګډه د افغانستان لپاره یو روښانه راتلونکی جوړوو.